ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول ټکی راغی اخرنی پنځم رسول پیغامبر فرستاده شده پیغام وړونکی لیږل شوی لغوي معنا باندې په شرعي لحاظ باندې هغه انسان ده چې خدای پاک منتخب کړی وي د ارشاد او هدایت خلکو دپاره چې دی حیثیت سفیر بین الله و بین الخلق لري د الله تعالی او د مخلوقاتو په مابین کې یو ترجمان ده د رب کریم پیغام رسوي خلکو ته خلک د هغه په اوامرو باندې او د هغه په نواهیو باندې پوه کوي یو دا نبی د نبأ نه یا د نبوت نه ماخوذ ده نبأ اخبار ته ویل کیږي نبی ته نبی ویل کیږي مخبر عن الله د الله تعالی د طرف نه خلکو ته اخبار ورکوي یا نبوت رفعت ته ویل کیږي د ده مقام تر نور خلکو نه چیک ده د نبی او د رسول په منځ کې فرق شته که نه څوک وایي چې دا دواړه الفاظ مترادفه دي رسول او نبی په خپل منځ کې فرق نه لري دغه انسان چې حیثیت سفیر بین الله و بین الخلق لري نبی هم ورته ویل کیږي رسول هم ورته ویل کیږي خو مختاره قول د جمهور علماو دا ده چې نه دې په مابین کې فرق شته ولې کله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي عطف راځي یو دی بل عطف تقاضا د تغیر کوي که نه کوي او کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته وکتل شي دونه څوک پوښتنه کوي انبیا څومره دي وایي 1,400 رسولان کې څو دي 314 ګوره نبیان ډیر شو رسولان کم شو تفریقه معلومه شو که نه شو معلومه اوس نو په دغه اصطلاح د دغه خلکو چې د نبی او د رسول په مابین کې فرق ثابتوي نو فرق په څه شي کې ده چې فرق راغی فرق په څه شي کې ده نو فرق چا داسې ویلی دی چې رسول هغه چاته ویل کیږي چې د ده سره کتاب متجدد وي نوی کتاب د الله تعالی د طرف نه ده ته راغلی دی مامور په تبلیغ د هغه نوي کتاب باندې خلکو ته او نبي عام ده چې ده ته کتاب وي که نه وي اوس چې دا تعریف شي فرق په دغه کې شي چې د نبي هغه ده چې عام ده او رسول هغه ده چې دی کتاب متجدد ولري نو دستي اعتراض واردېږي په دا 314 رسولانو کې داسې رسولان دي چې هغو ته کتاب متجدد نشته خو د شریعت په اصطلاح باندې هغه ته رسول ویل شوی ده حضرت اسماعیل علی نبینا علیه الصلاة والسلام رسول ده په عدد د رسولانو کې خدای پاک ذکر کړی لیکن کتاب متجدد نه لري حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام دا رسول ده لیکن کتاب متجدد نه لري نو دستي دغه تفریقه باندې اعتراض واردېږي چې بیا خو د رسول تعریف جامع نه شو خپل افرادو ته نو نور علما دا وایي چې رسول هغه چاته ویل کیږي چې یا نوی کتاب د ده سره موجود وي او یا دی مبعوث وي قوم د کفارو ته د هدایت لپاره اوس نو حضرت اسماعیل علیه السلام که نوی کتاب دته نه ده راغلی په هغو صحایفو مامور و چې کومې صحیفې حضرت ابراهیم علیه السلام ته نازلې وې لیکن نوي قوم د کفارو ته دی مبعوث و جرهم قوم چې په مکه معظمه کې آباد شو ده چې بیا هغه دوستي ورسره وه نو دی مبعوث شو په هدایت هغو باندې چې ته به دغو کفارو ته تبلیغ کوې حضرت یوسف علیه نبینا علیه السلام ده سره که نوی کتاب نه و موجود په هغه صحایفو د ابراهیم علیه السلام خو یکې بعد دګرې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ټول په هغو صحایفو باندې مامور وو خو لیکن نوي قوم د کفارو ته چې د مصر کوم کافران وو هغو ته دی مبعوث چې ته به دغو کافرانو ته هدایت کوې تبلیغ به کوې دا د رسول او د نبي په مابین کې تفریقه چې کوم تعریف باندې تفریقه بنا ده نو فرق بیا د رسول